کوم ساوری چې موږ اخلو ټلګري موږ ځان لا برابر ونیول د هغو مال د حلالو دی او ټلګري نیت ټولو صحیح دی د الله رضا لپاره او د ابراهیم علیه السلام سنتو ژوند کولو لپاره قربانۍ نیت دی د هغه د غوښې نیت یې نشته د فخر د نام و نمود د شهرت نیت یې نشته د ریا پکې نشته مال د حلالو دی اوس دا ټلګري ځي بازار ته منډۍ ته یا غر ته وځي ځان لپاره ساوری اخلي نو هغه ساوری څنګه پکار دی نو نبی علیه السلام د هغې باره کې موږ ته هم تاکید کړی دی او قرآن پاک هم موږ ته د هغې ترغیب راکوي الله تبارک و تعالی فرمای لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تاسو هیڅ چارې هم نیکۍ ته نشئ رسېدی تر دې پورې چې تاسو هغه مال خرچه نه کوئ چې هغه تاسو خوښوئ که محبوب مال دی هغه د الله په لارې کې ورکوئ نو الله تبارک و تعالی په هغې باندې تاسو له بدله راکړي بیا تاسو نیکان جوړېږئ که ردی مال ہو نو ردی مال بارک اللہ فرمائی ولا تیمم الخبیث خبیث مال ردی مال کوٹا مال دی هغې نیت مکوئ نو تاسو قربانی دی الله په لارې کې ورکوئ نو هغه ساوری پکار دی چې هغه کوټه نه وي هغه د عیبونو نه پاک وي دا عمر په لحاظ سره هم د عیب نه پاک وي او جسمانی لحاظ سره هم د عیب نه پاک وي اول لسرنا د ساورو عمرونه سو پکار دي نو که تاسو کې یو کس قربانی چې کوم اخلي هغه قربانی د یوازې ځان لکوي یو ساوری اخلي بیزا اخلي پیسه اخلي ګډ اخلي ګډه اخلي ځکه چې د دې نه علاوه د بل شي قرباني نه کېږي د اوسۍ وغیره قرباني نه کېږي من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم ام الانثيين پیسو او بیزا ګډ او ګډه دغه شانته غوا او غوی او دې سره باندې بیا قیاس شوی دی میخ او سنډو او اوخ او اوخان دغه لس قسمه ساوري دې نه قرباني کېږي د دې نه علاوه نور چې کوم ساوري دي د هغو نه قربانیانې نه کېږي نو که دې کې تاسو یو کس اخلي بیزا نو هغه بیزی عمر پکار دی کم سے کم یو کال یعنی پروس کالی د لوی اختر نه مخکې هغه بیزا چې کوم تاسو ورغومی اخلی پیدا شوې ده نو څه کالې به د هغې قرباني کېږي او که د اختر نه یو ورځ وروسته پیدا شوې ده یا د اختر په سار باندې پیدا شوې ده د مازدیګر باندې او تیز سار ټیم کې بیا لالی د اختر په سار باندې دغه یو ورځ پکې کمه ده لحاظه د یو قرباني نه کېږي نو عمر والا شرط دی لازمي ده منډۍ کې ډېر خلقو باندې چل کوي لږې څه ساتلی وي او د اتو نهو میاشتو وي او بل کس بیا د هغې ما فلاني نه اخیستی هغه ما ته قسم کړی دی چې د دې عمر پوره دی او هغه فراډ او دوکې د وجې نه چې دې له دې ورځو کې خلق قیمت ښه راکوي لہذا د هغې د وجې نه دروغ وموي او ساورۍ ته باندې خرڅ کړي نو د هغې نه ځان بچ کول پکار دي کله چې تاسو ورغومی اخلی نو کم سے کم د هغې یو کال عمر لازمي دی یو کال کې یو ورځ کمه وه د هغې قرباني نه کېږي دویم نمبر شی چې هغه یوازې انفرادي سړی قرباني کوي هغه دی ګډ او ګډه نو هغې لپاره هم یو کال عمر شرط دی چې یو کال عمر د هغې پوره وي بس اوقات خلقو هغه ښه ساتلی وي ښه محنت یې ورسره کړی وي نو بیا په ګډ او ګډې کې دغه نه رعایت دی که دا ښه ساتلی شوی دی محنت ورسره زیات شوی دی ښه چاره پرې خورلو شوې ده او دغه دا عمر د ده کال نه دی 10 میاشتې دی 9 میاشتې دی 8 میاشتې دی د کال والا ګډو کې پرېږدي نو جوسې کې برابر ښکاري نو بیا که دغه ګډ او د ګډې عمر د 6 میاشتو نه برابره دی خو جوسې کې دی د کال والو برابر دی نو بیا د ده قرباني جایز ده او که د 6 میاشتو نه یو ورځ کمه نو بیا د هغې قرباني هغه نه کېږي
ولکه جوسې کې د کال والو برابر وي پسته او که نه جوسه یې وړه ده نو بیا د هغې قرباني هغه یو کال عمر ولا شرط دی په کال نه پس په دې قرباني کېږي مخکې نه کېږي. دریم نمبر شی چې کوم اجتماعي قرباني موږ کوو ټلګري زو ځانله سورې اخلو نو هغه غوا یا غوی سخوټې سخی اخلي کټې یا کټۍ اخلي نو هغې لپاره عمر کم څه کم 2 کاله یعنې پروس کال نه ړمبي کال د لوی اختر نه مخکې یو غوا لنګه شوې ده یو میخه لنګه شوې ده بچی پیدا شوی دی نو څه کال د هغې قرباني به کېږي او که د لوی اختر نه یو ورځ وروستو پیدا شوی دی څه کال بیا د هغه سوري قرباني نه کېږي. دا ولا شرط دی. هغې لپاره بیا بعضو خلقو علامات ښودلي دي چې د هغه 2 غاښې دی که نه دی 2 غاښه دا یو علامت دی دا ولا شرط نه دی. مثال کے طور پر یو کس کور کې خپل ساتلی دی هغه ته پته ده چې دا زما کور کې دا بچی پیدا شوی دی او د دو عمر پوره دی لہذا د هغه اگر چې بیا غاښونه 2 نه وي بیا هم د هغه قرباني هغه جایز ده. کور کې ساتلی شوی دی یا قابل اعتماد کس دی ګاونډ کې دی تا ته پته ده چې د دې 2 کاله پوره شوي دي بیا د هغې قرباني جایز ده. لیکن که بار چا نه اخلی 2 غاښې دی که نه دی دا علامت کتل پکار دی چې فراډ دوکه در سره ونه شي ځکه چې ته 50-80 روپۍ خرچه کوي سورې راولې او هغه شرایط هغې کې پوره نه وي نو ګورې قرباني نه کېږي. د دې مثال داسې دی لکه مونځ لپاره 14 چې کوم دی هغه فرایض دي یو سړي 12 پوره کړي دي لیکن صرف یو شرط نه دی پوره کړی هغه قبلې ته نه دی مخ کړی بلې غاړې ته یې مخ کړی د هغه مونځ کېږي نه کېږي. دغه شان د شرایطو کې یو شرط که پوره نو یو ورځ پکې کمه وه د ده قرباني د خو ما وکړله لیکن شوې نه ده سړی وي ما مونځ وکړو لکه د ده مونځ نه دی شوی. یو سړی داسې دی چې هغه ټول شرایط یې پوره کړي دي بدن دی هغه پاک دی ځای پاک دی کپړې پاکې دي سطر پټ کړی دی وخت پیژندلی دی قبلې ته مخ کړی دی نیت یې کړی دی او دغه شان د قیام قرات رکوع سجده دواړه قیدې آخري قاعده ټولې کړي دي لیکن یو شرط چې کوم دی ودس یا پاکي پای کې هغه نه صرف د سر مسه پاتې شوې ده نو هغه مونځ کېږي نه کېږي ځکه چې هغه سر نه یو شرط پکې پوره نو ادس کې 4 فرایض وو هغه یو دنه پاتې شو ته مونځ وکړو دا هر څه وکړو لیکن دنه یو شرط پاتې شوی دی الله پلیز باندې مونځ ونه شو ده خو یې ما وکړو دقه شان ته وایي ما خرچه وکړله لیکن الله هغه قرباني ګورې هغه چې کوم تا باندې واجب دی هغه تا نه سر نه ساقط کېږي د دې د وجې نه عمر ته کتلل پکار دي.